السلام علیکم ورحمت الله. ګران لیدونکو، زه حضرت رحمان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی. زموږ د نن ورځې درس بیا هم په مطابقت کې دی. نن زموږ موضوع دغه ده چې لومړي دوه ګروپونه یو له بل څخه تفریق شي او یا جمع شي، کوم دوه فارمولونه لاسته راکړي او په هغه باندې موږ سوالونه حل کوو. A جمع B کل مربع مثبت A منفي B کل مربع. لومړی دغه فارمول دی موږ سره چې دا مساوي کېږي له 2a مربع مثبت b مربع سره. ثبوت به کوم زه درته دغه فارمول دا کوم وخت کې موږ ته فرض مثال یو مطابقت راکوو یا دا دواړه مطابقت راکول او دغه ګروپ مطابقت یو وخت چې څلورم ګروپ د مطابقتونو دا لومړی ګروپ دی، دا څلورم ګروپ دی. نو موږ باید څنګه پیدا کوو؟ یو او یا داسې هم راکول کېږي چې a جمع b کل مربع که دواړه یو له بل څخه تفریق سي، لومړي ګروپ مطابقتونه، نو موږ ته 4ab دغه فارمول لاسته راځي. په دې حالت کې هم زیاتره موږ سوالونه لرو، هغه به هم حل کوو. لومړی راځو دغه ثبوت کومه چې څنګه دواړه مطابقتونه لومړي ګروپ سره جمع کوو، دغه شکل موږ ته لاسته راځي. نو ثبوت لپاره به داسې زه درته وکړم چې دواړو ته به څنګه وکړو، دغه ته به هم انکشاف ورکړو، دغه ته هم. نو لومړی دغه مطابقت ته انکشاف ورکوم a مربع مثبت 2ab، یعنې دې مطابقت ته مثبت b مربع. انکشاف هم انشاءالله زده وي. اوس راځو دغه مطابقت ته انکشاف ورکوو. مثبت علامه خپله قدم a مربع منفي، ګورئ په دغه کې جفت حد علامې څنګه وي؟ تفریق وي. په دغه علامه که چېرته چې شي په لومړي ګروپ مطابقت کې منفي وي، نو 2ab یعنې دوهم حد ده، جفت ده، مثبت b مربع. اوس موږ څه شي کوو؟ دغه له دغه سره څنګه ده خلاصېږي، نو موږ ته لاسته راځي a مربع مثبت b مربع مثبت a مربع مثبت b مربع. په دغه کې a مربع سره جمع کړو چې کېږي 2a مربع مثبت 2b مربع. دوه که چېرته موږ مشترک ونیسو 2a مربع مثبت b مربع، نو دغه فارمول له دغه فارمول سره مساوي کېږي. همدغه شان که چېرته موږ څه کوو، یو له بل نه یې تفریق کړو، نو 4ab کېږي. راځو دغه ته هم لومړی به دغه ته انکشاف ورکړو a مربع مثبت 2ab مثبت b مربع. د لومړي ګروپ انکشاف سره منفي قوس ګدو. دلته مو ولې قوس کېناښودو په دغه مطابقت کې؟ په دغه حالت کې دلته مو ځکه کېناښود مثبت علامه وه. مثبت علامه چې دغه قوس ټولو علامو ته څنګه ده ورضرب سي، تغییر نه کې راځي، او منفي سي ورضرب سي څنګه ده علامې تغییر کوي. نو a مربع منفي 2ab مثبت b مربع قوس بند. اوس دغه علامه د قوس ته ورضربو a مربع مثبت 2ab مثبت b مربع. مثبت علامه دلته لري، منفي ضرب د مثبت منفي ضرب د منفي a مربع خپل ولیکم، منفي ضرب د منفي مثبت 2ab منفي ضرب د مثبت منفي b مربع. نو a مربع د منفي a مربع سره ځي، مثبت b مربع د منفي b مربع سره څنګه ده د منځه لاړه. نو پاتې چې سوال د موږ سره مثبت 4ab، خو دا مثبت علامه څنګه ده دلته نه لیکو ځکه هر حد علامه چې نه لري، علامه یې څه ده مثبت ده. اوس راځو په همدغه کې یو څو دانې مثالونه. موږ سره داسې ده چې a مربع مثبت b مربع مساوي کېږي 6، a منفي b مساوي کېږي 10، a مثبت b پیدا کړئ. همداسې کېدای شي داسې هم سوال راغلی چې a مثبت b کل مربع پیدا کړئ. فرق نه کوي، دواړه پیدا کولی شو. اوس راځو دا به موږ څنګه پیدا کوو؟ دې لپاره داسې کوو، دغه فارمول تیار شو د a مثبت b مربع د خپل مثبت a منفي b په ځای څه وضع کوو؟ 10. نو 10 مربع یعنې 100، خو زه 10 مربع مساوي کېږي 2 د خپل a مربع مثبت b مربع، دغه په ځای څه وضع کوو؟ 100. a مثبت b کل مربع مثبت 100 به څنګه کوو؟ ډایرکټ خپله واړو منفي، دا به څنګه کوم؟ دې کې ضرب کړمه 40 منفي 100 a مثبت b کل مربع دا مساوي کېږي
څلوېښت نه سلو باسو ځکه دا مثبت دی نو منفي شپېته پاتې کېږي. اطراف نه به چې شي ونیسو جذر ونیسو. کله چې مو جذر ونیو نو A مثبت B په حقیقي عددونو کې څنګه ده حل نه لري. په حقیقي عددونو کې حل نه لري، په مهمي عددونو کې یې لري. ولې چې که چېرته یو منفي عدد د جفت درجه جذر لاندې راغی نو هغه څنګه ده په حقیقي عددونو کې دا څنګه ده حل نه لري. حقیقي عددونو کې به څنګه حل نه لري، داسې ورته ولیکو حل نه لري. هو په حقیقي عددونو کې، په مهمي عددونو کې حل لري. اوس راځو یو بل مثال ته. A ضرب د B مساوي کېږي 4 A جمع B شل. نو A منفي B پیدا کړئ. دا به موږ هم په دغه فارمول سره څنګه کولی شو پیدا کولی شو. A جمع B په ځای شو شل، کل مربع خپل منفي علامه A منفي B خپل لیکو مساوي کېږي 4 دغه دي A B په ځای هم څه وضع کوو 4 شل مربع 4 سوه منفي A منفي B کل مربع مساوي کېږي له 14. اوس دا 400 مساوات یې خواته اړو یا دغه 14 دې خواته اړو او منفي A منفي B کل مربع دا څنګه کوو د مساوات بلې خواته اړو او په ترتیب به داسې ولیکم چې A منفي B کل مربع یعنی دا مو واړول خو په ترتیب مو تاسو لیکلی چې 400 یعنی مثبت دی علامه یې صحیح ده مثبت مو لیکله. دغه علامه مثبت وه خو دې خواته چې مو واړوو د مساوات نه 14 منفي A منفي B کل مربع دا مساوي کېږي 400 نه چې 14 کم کړو یعنې 10 نه چې هغه څو کم کړو شپږ 4 9 1 8 3 دا څنګه څه ځواب شو. موږ د A منفي B وغوښتلې ده نو داسې به وکړو چې د مساوات دواړو خواوو به څه شي ونیسو مربع جذر ونیسو. دا درجه به له جذر سره څنګه شي ختمه شي دا مربع. نو A منفي B دا مساوي کېږي له څو سره دغه بیا تاسو جذر واخلئ 304 اتیا دا یې ځواب شو. نور هم مختلف ډوله سوالونه څنګه کولی شو حل کولی شو. دا دواړه سوالونه تاسو حل کړئ. که چېرته A منفي B مساوي سي له 40 سره A ضرب د B مساوي 10 نو A جمع B څنګه کوي تاسو پیدا کړئ یو. او بل سوال په دې ډول چې پورته فارمول کې چې A مثبت B کل مربع مساوي کېږي 100 A منفي B مساوي کېږي 10 نو A مربع مثبت B مربع څنګه کوي تاسو پیدا کړئ. دواړه سوالونه مو کورنۍ دنده. نو زموږ د نن ورځې درس تر همدې ځای پورې و. نور مو په پاک سپېڅلي رب باندې سپارم.